اوس د روجې مسله بیانوي او را روانه ده انشاءالله یو څو ورځې بعد الله دې ورته موږ ورسوي الله دې موږ ته راورسوي. مخکې اوس د دې کوم عبادت تذکره چې وشوه دا وصیت او میراث دې ته عبادت مالی ویلی کېږي. نو اوس د یو داسې عبادت تذکره کوي چې هغه جسدي بدني دی. لږ ساعت مخکې ما ووي چې هر عبادت کې به برخه اخلي، مال هم لګوه نو بدن هم لګوه. خو بعض عبادات داسې دي چې هغه مالي بدني دواړه دي، لکه حج عمره، مال پکې هم لګي بدن پکې هم لګي. جهاد مال پکې هم لګي بدن پکې هم لګي. بعض صرف مالی دي او بعض صرف بدني دي. روجه کومه یوه ده؟ بدني که مالی؟ بدني. د هغې خبره کوي. یاده کوي مختصر دا خبره، وخت موږ سره تفصیل نه وي، چې روزه دا د هجرت په 2م کال فرض شوې ده، د شعبان په میاشت کې. شعبان بیا رمضان. نو شعبان کې الله روزه لازم کړه، رمضان کې مؤمنان ونیوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کاله روزې ونیوې؟ 9 کاله. اولني کال خو روزه نه وه، 2م کال کې لازمي شوې ده، د هغې نه یې شروع کړې. 9 رمضان پر رسول صلی الله علیه وسلم راغلی دي. بیا دا فایده ده که روزه اکدم الله داسې نه ده لازم کړې، دا په څو مرحلو تېره شوې ده. اول د عاشورا دا روزه به نیوی کېده، رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی چې دا به لازم نیسئ په کومه ورځ چې موسی علیه السلام ته نجات میلاو شوی. بیا د هغې نه بعد چې کله د رمضان دا روزه الله رب العزت مشروع کړه، نو هغه روزه د هغې هغه وجوب هغه ختم شو. مستحب ده که څوک عاشورا نیسي او که څوک یې نه نیسي. دا 2مه مرحله ده. خو دې ځای کې څه وه؟ دا روزې کې اختیار و. رمضان دا روزې نه دي، دې په نیو کې څه اختیار و. که څوک روزه نیسي نو ودې نیسي، که څوک یې نه نیسي نو فدیه دې ورکړي. لازم نه ده چې بدن به یې کمزوری، مرضي ده. ښه ځوان سړی دی وایي زه روزه نه نیسم، چې نه نیسي فدیه ورکړه. دا 2مه مرحله ده. بیا الله رب العزت په ټولو لازم کړه، فدیه مدیه پکې نشتي، الا هغه مسله د هغه چا دپاره پاتې شوه چې څوک کمزوری دی، بوډا دی، هغه دپاره مسله پاتې شو. خو بیا پکې څه وه چې د ماښام د مانځه نه بعد یو سړی اوده شو، لکه سهار لا نه یې راختلی او دا سړی څه شو؟ اوده شو. چې دی اوده شو نو په ده باندې نزدېکت او خوراک څښاک هر څه شو؟ حرام شو. الله رب العزت بیا بل اسانتیا راوسته، نو دی وایي چې کله نور ډوب شي نو د سحر د راختو پورې که څوک اوده کېږي او که نه اوده کېږي، نزدېکت خوراک څښاک هر څه جایز دي. نو په دې مرحلو سره د روژې داسې تېره شوې ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي ده په تاسو باندې روژه نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څرنګه چې فرض کړی شوي وه په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو. د روژې احکام ما ډېر تفصیلا بیان کړي دي، تقریبا یو 2 کاله مخکې داسې و. د بلوغ المرام کتاب الصیام چې کوم احادیث هغه ما واضحه بیان کړي ډېر تفصیل سره. که د روجو په باره کې علم زیاتول غواړئ او غواړئ چې د روجې په رڼا کې ونیسئ، د علم په رڼا کې، نو هغه درسونه به واورئ. هغه شتي الحمدلله ملګرو سره مشتي، په نېټ باندې مشتي، پوره مجموعه د درسونو. دلته موږ هغه احکام نشو ذکر کوی. خو روژه په مؤمنانو لازم ده او د هغې د لازمېدو خپل شرطونه خپل ځایونو کې بیان شوي، لکه څنګه چې په پوخانو لازم وه. دلته اوس دا فایده راووته چې پوخانو باندې هم روژه نیوه ده وو. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو تقوا دار شئ.
رجوع نیو کې ډېر حکمتونه دي. لوی حکمت دا دی چې موږ کې تقوا راشي. الله ګوره موږ هسې نه وږي کوي تږي کوي چې یاره الله له دا مزه ورکوي چې موږ تږي کوي موږ وږي کوي او دا هر څه پیدا کړي هغه زموږ دپاره دي دا خوراک او څښاک. خو الله غواړي چې موږ تقوا ته ورسو. لکه را به شي سورة الحج کې الله د قربانیانو دا مسله بیانې دي په دې منځ کې وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله ته ګوره ستاسو د قربانیانو نه دا غوښې رسي او نه ورته وینې رسي. الله ته تقوا رسي. الله تقوا غواړي. نو چې کومه روژه ته تقوادار نه کي نو پوه شي چې روژه کې دې چل دی. بعضو دا روژه داسې نیولې ته به یې زموږ دپاره یې نیولې ده. موږ خو لیدلي که نه چا ته داسې خبره وکړي لکه څنګه څه چل دی هغه ته به د مرۍ نه ونیسي ته به دا روژه د ما لپاره نیولې. نو چې خرش پرش پکې ګرځي او د بریتونه دې وینې څاڅي نو دا روژه خو تا د الله دپاره نیولې ده. لکه موږ ته سره سور کېږي او شین کېږي. تقوا مرتبې ته پې ورسه او تقوادار کېږي سړی څنګه چې په ده تکلیف وي دی وږی او دی تږی او د ځان کنټرول کړی وي د بد اخلاقۍ نه د ګناهونو نه د هر قسمه نافرمانۍ نه دې سره سړی تقوا ته رسي. الله دې موږ تقوا ته ورسي. ایاما معدودات یو څو ورځې شمار کړی شوي. معنی دا صومو ایاما معدودات ونیسئ روژې یو څو ورځې شمار کړی شوي. دې کې یو ناشنا فایده هغه دا ښایسته تربیت به څنګه ورکوي د قرآن نه یې زده که الله نه یې زده که. ګوره الله تربیت ورکوي. د تربیت یو طریقه دا ده چې چا له تربیت ورکوي که نه هغه ته د عبادت اسان که نږدې که ورته. اوس الله ورته یو څو ورځې دي چې یو څو ورځې الله وایي سړي جذبه زیاته کړي یو څو ورځې خو چې ته ورته عبادت د اول نه داسې د عبادت هغه تصویر ورته سم ګران کړي نو هغه ته بیا تښتي. نو یو څو ورځې دي